السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته لقاء و تعارف محاوره، البته ما تاسو ته یو درس، یو ګرامر ویډیو او دینه پس به یو محاوره ویډیو هم تیاروم چې محاوره کې تاسو باید لخصي چې څنګه کولای شئ تاسو خلکو سره محاوره وکړئ. نو په دې ویډیو کې به موږ لومړی محاوره ده ان شاء الله. نو دا به شروع کوو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء وتعارف، ملاقات أو معرفة. لقاء ملاقات تويل وتعارف أو معرفة. محمود او خالد مابین کې محاوره ده. محمود صباح الخير، سهار مو بخیر. صباح الخير، سهار مو بخیر. جواب کې ورته صباح النور، صباح النور، ستا سهار بخیر. محمود كيف حالك، كيف حالك، ستا حال څنګه دی، ته څنګه یې. خالد په جواب کې وایي بخیر والحمد لله، ته په خیر سره یم الحمد لله. وكيف حالك انت، او ستا څه حال دی. وكيف حالك انت، او ستا څه حال دی. ته چانه پوښتنه کوي، مثلا تاسو چانه پوښتنه کوي كيف حالك، هغه درته په جواب کې وایي بخیر والحمد لله، زه ښه یم الحمد لله. بیا هغه درته وایي وكيف حالك انت، او ستا څه حال دی. ته په جواب کې ورته وایي محمود وایي انا بخیر والحمد لله، ته په خیر سره یم الحمد لله. ما اسمك، ستا نوم څه دی. خالد ورته وایي اسمي خالد، زما نوم خالد دی. اسمي خالد، زما نوم خالد دی. وما اسمك انت، او ستا نوم څه دی. وما اسمك انت، او ستا نوم څه دی. محمود ورته وایي اسمي محمود، اسمي محمود، زما نوم محمود دی. من اين انت، ته د کوم ځای. من اين انت، ته د کوم ځای، یعنی د کوم مملکت یا د کوم ښار یې. خالد ورته وایي من محافظة کابل، دلته یا نشته، دلته تای تانیز ده، خیر غلط شوی ده. من محافظة كابول، زه د کابل څخه یم. محمود ورته وایي من أي مديرية، من أي مديرية، د کوم ولسوالۍ څخه یې. مديرية ولسوالۍ ته ویل کیږي. من أي مديرية. خالد ورته وایي من مديرية بغمان، زه د بغمان ولسوالۍ څخه یم. مديرية ولسوالۍ، من المديرية بغمان، زه د بغمان ولسوالۍ څخه تعلق لرم. محمود ما مهنتك، ما مهنتك، ته څه کار کوي، ستا مهنت څه کار کوي. یعنی ما مهنتك په عربي کې ما مهنتك، ما شغلك، ما عملك، هر څه ویلی، خو مهنت دا زیاتره استعمالوي فصحه کې. خالد ورته وایي انا طالب في الجامعه، انا طالب في الجامعه، زه زده کوونکی یم په پوهنتون کې. انا طالب في الجامعه، زه زده کوونکی یم په پوهنتون کې. محمود أين تتعلم اللغة العربية، أين تتعلم اللغة العربية، ته د عربي زده کړه چیرته کوي. عربي زده کړه ته چیرته کوي. أين چیرته. تتعلم تعلیم حاصلوي یا زده کړه کوي. اللغة العربية د عربي زده کړه. د عربي زده کړه ته چیرته کوي. خالد ورته وایي أتعلم اللغة العربية في مركز فيسبوك، أتعلم اللغة العربية في مركز فيسبوك، زه د عربي زده کړه په فیسبوک مرکز کې کوم. تاسو دلته مرکز په ځای د هر مرکز نوم لیکل کول، یعنی راوستلی شي. في مرکز، یعنی في مرکز نیل او في مرکز قاهره، د یو مرکز نوم مقصد دلته راوستلی شي. اوس موږ ما فیسبوک کې زده کړه کوو، فیسبوک وایو. أتعلم اللغة العربية في مركز فيسبوك. محمود ورته وایي في أي مستوى تدرس، په کوم مستوا کې ته زده کړه کوي. مستوا درجې ته ویل کېږي، په کومه درجه کې ته زده کړه کوي. في أي مستوى تدرس. خالد أدرس في المستوى أول، أدرس في المستوى الأول، زه په لومړۍ درجه کې درس وایم. أدرس في المستوى أول، په لومړۍ درجه کې درس وایم. محمود أين يقع مركز اللغة العربية، أين يقع مركز اللغة العربية، دا د عربي زده کړې مرکز دا چیرته دی، چیرته موقعیت لري.
أين يقع مركز اللغة العربية؟ د عربي زده کړې مرکز چیرته دی؟ خالي ورته وي يقع مركز اللغة العربية في كابول. يقع مركز اللغة العربية في كابول. د عربي زده کړې مرکز دا په کابل کې دی. محمود ورته وي أين تسكن الآن؟ أين تسكن الآن؟ اوس چیرته اوسېږي؟ تسكن دلته تا راغلی مخاطب ته راغلی سکن اخیستل شوی. أين تسكن ته چیرته اوسېږي؟ أين چیرته؟ تسكن ته اوسېږي الآن هوس. أين تسكن الآن ته چیرته اوسېږي اوس؟ خالد ورته وي أسكن في كابول. أسكن في كابول زه په کابل کې اوسېږم. یا أسكن في بشاور زه په پېښور کې اوسېږم. دغسې نور. محمود سررت بلقائك. سررت بلقائك زه ستاسو د ملاقات څخه خوشحاله شوم. یعنی ستاسو د ملاقات څخه زه خوشحاله شوم. خالد ورته وایي وانا ايضا سررت بلقائك او زه هم خوشحاله شوم ستاسو د ملاقات څخه. وانا ايضا سررت بلقائك. محمود في امان الله. د الله په امان. خالد مع السلامه. خدای په امان. نو دا زمونږ لومړی محاوره وه. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې ځان به په کومنټ کې معرفي کوئ. یعنی خپل نوم به وایئ چې اسمي علي، یا خپل نوم به وایئ، د کوم ځای څخه یې او څه دنده لرئ. دغه به تاسو کومنټ کې د دې څخه به مرسته واخلئ او کومنټ کې به د خپل ځان معرفت وکړئ. او دا ضرور ده تاسو باید کومنټ کې چې زه وګورم تاسو څومره عربي زده کړې ده. نو فی الحال پورې همدومره و. تر بلې ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.